बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په تېره ویډیو کې موږ د یونټ 12 پورې تاسو ته 4000 اسینشل ورډ وښودل خو په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو کار درکول غواړم که چېرې تاسو ضرور انګلیش زده کوونکي یو نو زما دا کار به تاسو خامخا کوئ او دې کې به تاسو ته ډېره زیاته پیدا هم وشي او ماته هم لږه حوصله میلاو شي هغه کار دا چې یونټ 12 پورې موږ چې څونه 4000 اسینشل ورډ وکړو اوس په دې باندې به تاسو پریکټس وکئ پریکټس به څنګه کوئ تاسو به یو پري ټایم وګورئ که یو ګنټه یې درته یا یو 2 ګنټې وي در سره نو دې کې به تاسو داسې چلو کوئ تاسو چا سره په وټس اپ باندې خبرې کوئ یا داسې چا سره ګپ لګوئ ملګري سره وغیره تاسو چا سره ګپ لګوئ نو په هغې کې به تاسو د انګلیش ویلو پریکټس وکئ او بیا هم ماته په کمنټ کې دا ووایئ چې بالکل موږ د انګلیش ویلو پریکټس وکړو او موږ څونه انګلیش ویلی شو او موږ ته په انګلیش کې کمې مسلې رالي چې یو وخت کې موږ انګلیش نه شو ویلی او انګلیش کې موږ غلطېدلي نو زه به تاسو ته د هغې مسلې جواب هم راوباسم او زه به په دې کورس کې داسې بدلون راولم چې هغه مسله پکې ستاسو ډېره زیاته ښه حل شي او بل ماته به هم لږه حوصله میلاو شي چې په دې کورس باندې ما دونه خواري وکړه دونه محنت مې ورسره وکړو آیا تاسو ته څه انګلیش زده کړو که نو تاسو ته فایده واخیستلو که نو دونه ټیم هم دې ویډیوز له ورکړل دې تاسو څه فایده ترلاسه کړه نو ماته به دې سره لږه حوصله هم میلاو شي نو مهرباني وکړئ چې کله تاسو دا ویډیو وګورئ نو تاسو به یو 2 غنټې چا سره چیټینګ وکړئ نو چیټینګ نه بعد به تاسو ماته ووایئ چې موږ یاره په انګلیش کې چیټینګ وکړو او یا موږ له راتلو موږ انګلیش کې چیټینګ کولی شو یا هم نشو کولی که چېرته هم کولی شو خو ډېر ښه خبر ده او که چېرته هم نشو کولی کومې مسلې ورته مخې ته رالي نو هغې به ماته ضرور په کمنټ کې ووایي چې بالکل یاره موږ چیټینګ وکړو خو موږ ته دا مسلې مخې ته رالي پروناونسیشن هم غلط و هیلپینګ ورب هم غلط استعمالول نور داسې څه مسلې ورته رالي نو ماته به ووایي انشاءالله زه پوره کوشش کوم چې ستاسو د مسلې یو زبردست حل وباسم چې هغې کې ستاسو مسله په لږ وخت کې ډېر ښه حل شي اوس په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو ګزارش کول غواړم زموږ چې کوم ویوز راځي په ویډیو باندې هغه زیاتر د هغه کسانو راځي کوم چا چې زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دا تاسو نه هېر دي زموږ دا چینل نن خامخا سبسکرایب کړئ او که چېرته دا ویډیو خوښ شوي نو د ویډیو له لایک ضرور ورکوئ نن په دې ویډیو کې موږ د 4000 اسینشل ورډ یونټ 13 او یونټ 14 زده کوو په یونټ 13 کې چې ما سره کوم لومبی لفظ دی هغه دی بلډ وایي وینې ته انسان دا وینه نه دی څه وایي بلډ فار ایگزامپل ویچ انیمل هیز بلو بلډ کوم داسې ځناور دی چې د هغه د وینې رنګ بلو دی نیله ویچ انیمل هیز بلو بلډ کم یو ځناور داسې دی چې د هغې بلډ رنګ چې کوم دی هغه بلو دی نو که چېرته تاسو دا پته نه وي نو دا هم ځان سره یاد ساتئ چې اکټوپس دا یو اتو پوال ځناور دی چې په سمندر کې اوسیږي د ده بلډ رنګ چې کوم دی دا څه شی دی دا بلو دی تصویر به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې دا ځناور دی اتې خپې دي او د وینې رنګ چې کوم دی دا څه شی دی دا بلو دی برن د برن ماده سوځېدل په اور باندې سوځېدل یا بل یو ګرم څیز ته راوالي او ته پې لاس وسوځېده دې ته څه وایي برن وایي فار ایگزامپل throw away the matchstick it will burn your hand تیلی لرې وغورځوه لاس به درله وسوځئ throw away وغورځوه لرې د matchstick ته وایي تیلي ته ماچس کې چې کوم تیلي it will burn دا به وسوځئ یور د ستا هینډ لاس ستا لاس به وسوځئ دا تیلی چې کوم تا بل کړی دا لرې وغورځوه دا به ستا لاس وسوځئ سیل د سیل مطلب دی د سیل دوه مطلبه کیدلی شي یو سیل حلیې ته وایي د بیسک سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ آف لیونګ ارګانیزم یو خو هغه دی په ساینس کې چې تاسو کوم وایي بل سیل د دې په انګلیش کې ته دا مطلب اخیستی ته به جملې ته ګورې چې د دې نه زه اوس څه مطلب والم نو د دې بله معنا جیل هم کیدلی شي په کوم چې په تاڼو کې او زندان ورته هم ویلی شي زندان پخوا به دې ته خلکو زندان ویل اوس ته خلک جیل وایي سیل د دې معنا اوس موږ والو جیل یا زندان فار ایگزامپل د پولیس kept us in a small cell پولیسو موږ په یو وړوکي زندان کې واچولو پولیس موږ په یو وړوکي جیل کې واچولو د پولیس kept us in a small cell kept څه ته وایي نیولو ته اچولو ته کنټین معنا مشتمل لکه څنګه مشتمل زه تا ته خبره کوم دا موټرسایکل دی موټرسایکل په څه باندې مشتمل دی دوه پکې ټیرونه دي یو پکې سیټ دی ټینکی ده پکې توله ده پکې دا په دې باندې مشتمل دی
نو کنټین ماده مشتمل. فار ایگزامپل this tea contains sugar, water and lychee. په دې چیو کې اوبه، چینی او لاچي شامل دي. دا چیرې څه نه جوړه شوې ده؟ د چینو، د اوبو او د لاچو نه. کریکټ. د کریکټ ماده صحیح، درست. فار ایگزامپل this word is not correct. دغه لفظ درست نه دی، دغه لفظ صحیح نه دی. دا تا چې کوم لفظ ولیکو که نه، فار ایگزامپل دا صحیح نه دی. this word is not correct. کراپ. د کراپ وایي فصل ته. زمینداران چې پرې کوم پټي کړي غنم، جوار وغیره ته څه وایي؟ کراپ. د فارمر grows different types of crops. زمیندار مختلف قسمه فصلونه کرلي دي. کري. زمیندار مختلف قسمه فصلونه کري. ډیمانډ. د ډیمانډ ماده غوښتل، یو څیز چانه غوښتل. لکه فار ایگزامپل ته ما ته وایې چې ته ما خپل لیپټاپ راکړه، ستا ما ستا مانه ډیمانډ دی. فار ایگزامپل د ورکر ډیمانډډ ټو بی پیډ مور مني. کارکوونکو دا غوښتنه وکړه چې باید موږ ته د روپۍ زیاتې شي. په کمپنۍ کې چې کم خلک کار کوي که نه، هغې ته ورکرز وایي. په کمپنۍ کې نور داسې مختلف ځایونو کې چې لا کم مزدورات دي دوی ته څه وایي؟ ورکرز وایي. هغې ته لیبر هم وایي. ها فار ایگزامپل ته ایگزامپل واخله چې د ورکر ډیمانډډ ټو بی پیډ مور مني. کارکوونکو دا مطالبه وکړه، دا غوښتنه یې وکړه چېرې موږ ته دې دا تنخوا زیاته کړی شي، موږ ته دې دا روپۍ زیاتې کړي. ایکول. د ایکول ماده برابر، مساوي. لکه فار ایگزامپل دوه او دوه څلور، پنځه او پنځه لس. دا چیرې پنج او پنج ایکول دي که نه؟ دې ته څه وایي؟ ایکول، مساوي، برابر، د یو بل برابر. فار ایگزامپل 4 + 4 is equal to 8. څلور جمع څلور د اتو برابر دي. پیډ. د پیډ ماده مړول. فار ایگزامپل تاسو یو طوطي دی که نه، هغې ته خوراک ورکوي، دا ته څه کوي؟ دا ته مړې. پیډ دې ته څه وایي؟ پیډ. فار ایگزامپل I feed my parrot every day. زه خپل طوطي ته هره ورځ خوراک ورکوم. I feed my parrot every day. زه خپل طوطي ته هره ورځ خوراک ورکوم. هول. هول وایي یو غار ته، یو سوري ته. فار ایگزامپل there is a big hole in the roof. په چت کې یو غټ سوری دی. there is a big hole in the roof. په چت کې یو غټ سوری دی. انکریز. انکریز ماده یو څیز زیاتول. لکه فار ایگزامپل تا سره یو 15 بالپونه دي، تا څه کړل؟ تا اته کړل. دا څه کړل؟ دا ته انکریز کړل، سیوا دې کړل. زیاتول، اضافه کول. this channel increase in my knowledge every day. دا چینل هر ورځ زما په علم کې اضافه کوي، زما علم سیوا کوي. this channel increase in my knowledge every day. دا چینل زما علم چې کوم دی پای کې ورځ تر ورځه اضافه کوي. لارډ. د لارډ ماده مالک. For example, Allah subhanahu wa ta'ala is the king of the king and the lord of the lords. Allah subhanahu wa ta'ala د بادشاهانو بادشاہ دی او د مالکانو مالک دی. Allah subhanahu wa ta'ala is the king of the king and the lord of the lords. Allah subhanahu wa ta'ala د بادشاهانو بادشاہ او د مالکانو مالک دی. او د او ماده احسان، قرض. فار ایگزامپل تا له چا قرض پیسې درکړې، دا تا څه وکړل؟ تا ته احسان وکړل. نو دې په انګلیش کې څه دغه ورډ دی؟ او. OWE. فار ایگزامپل I owed him rest 2000. ما د هغه نه 2000 روپۍ قرض کړې. اوس که ته داسې وې چې ما د هغه نه 2000 روپۍ احسان کړې، دا تا سره قرض تا سره څه شی دی؟ دا تا سره احسان دی د هغو. پوزیشن. پوزیشن وایي مقام ته، حالت ته. لکه یو څیز په څنګه حالت کې دی؟ په ښه حالت کې دی، په خراب حالت کې دی، په ولاړ دی، ناست دی، ملاست دی. دا د څه دی؟ پوزیشن دی. فار ایگزامپل ډونټ سیټ ان دیس پوزیشن. په داسې حالت کې مه کښېنه. تاسو اکثر د لیدلي وي چې کله یو مریض ته ډاکټر وایي که نه، وایي ډونټ سیټ ان دیس پوزیشن. په داسې حالت کې مه کښېنه. ریس. د ریس ماده پورته کول، اوچتول. لکه فار ایگزامپل تاسو یو کمره ته پای کې تاسو عام روم ټمپریچر دی 25 ډګري سینټیګریډ او تاسو کړل دا تا 30 ته ورسو، اور د پکې بل کو یا د پکې هیټر ولګو. دا څه کو؟ دا تا ریس کو، اوچتول، پورته کول. ریز یور هینډ اف یو نو د انسر. که چاته جواب ورځي نو لاس اوچت کړئ.
ګوره تا یو کوېسچن وکړو، یو ټیچر تا په یو کلاس کې یو کوېسچن وکړو، ته وایي که چا دا د دې جواب ورځي نو لاس دې اوچت کړي. نو ته په انګلیش کې څنګه به ریز یور هینډ اف یو نو د آنسر، که چا ته جواب ورځي نو لاس دې پورته کړي. ریسپانسیبل ماده ذمه دار. listen carefully otherwise I will not be responsible. ښه په غور سره واوره ګینې بیا به دې نه یم ذمه وار. listen carefully ماده ښه په غور سره ښه په کولاو غوږونو واوره. listen carefully otherwise ګینې بیا I will not زه به نه یم be responsible، زه به بیا ستا ذمه وار نه یم. اوس ښه په غور سره واوره. سایټ وایي نندارې ته یو نظارې ته. I saw the pyramid of Egypt. What a sight! ما اهرام مصر وکتو، څه ښکلې ننداره وه. ما اهرام مصر وکتو. I saw the pyramid of Egypt. What a sight! Egypt وایي مصر ته. ما اهرام مصر وکتو یو ښکلې ننداره وه. spot وایي یو ځای ته. For example, it is a good spot to sleep. ها وایي دا یو ښه ځای دی د وده کېدو دپاره. it is a good spot to sleep. د وده کېدو لپاره دا یو ښه ځای دی. بل اگزامپل I caught him on the spot. او دلته به څه معنی I caught him on the spot. نو د دې مطلب بلته دی ما هغه په موقع باندې ګیر کړو. I caught him on the spot. په موقع باندې مې ګیر کړو. whole د whole ماده ټول. She has eaten the whole apple. هغې ټول سیو خوړلی دی. She has eaten خوړلی دی. eaten خوړلی د whole apple ټول سیو یې خوړلی دی. Unit number 14 وړومبی لفظ کوچ وایي د سپورټ وغیره استاد ته. یو استاد ته کوچ وایي. فار ایگزامپل خو هغه استاد چې د سپورټ سي تاسو ته سپورټ باره کې خبرې کوي، کرکټ کول به څنګه کې، هاکي او فوټبال دغه شیانو باره تاسو ته هر یو سکول کې د دې لپاره یو استاد وي. فار ایگزامپل د بنګلادیش کرکټ کوچ از almost 14 year old. د بنګلادیش د کرکټ کوچ تقریبا د 40 کالو دی. د بنګلادیش چې کوم د کرکټ کوچ دی هغه څو دی؟ هغه 40 کالو دی. کنټرول ماده قابو کول، په خپل اختیار کې راوستل. کنټرول دې ته په پښتو کې زیاتره خلک کنټرول وایي. فار ایگزامپل I cannot control him anymore ما تاسو ته ما کړې وه. anymore ماده نور. نو دلته به دې جملې معنی څه شي؟ نور د هغه نشم قابو کولی، نور د هغه په خپل اختیار کې نشم راوستی، نور د هغه نشم کنټرول کولی. I cannot control him anymore. description وایي تشریح ته، وضاحت ته. د دې ویډیو لاندې تاسو ته کوم ښکاري دا ډسکرپشن دی. دې کې تاسو ته به د ویډیو باره کې معلومات میلاویږي چې دا ویډیو د څه باره کې ده، څه پکې شامل دي. ها فار ایگزامپل our 4000 essential English word complete playlist course link is present in the description. زمونږ د 4000 ضروري انګلیش الفاظو پلیلیسټ لینک چې کوم دی هغه په ډسکرپشن کې دی. دا موږ په یو پلیلیسټ کې رانیولي دا 4000 essential word کنه سټیپ بای سټیپ را روان یو. نو د دې کمپلیټ کورس پلیلیسټ لینک چې کوم دی هغه تاسو ته په څه کې ملاو شي؟ په ډسکرپشن کې ملاو شي. د ډایرکټ ماده ډایرکټ دې ته پښتو کې هم وایي ډایرکټ مستقیم نیغ. This is a direct route to our masjid. دغه لاره نیغه زموږ مدرسې جومات ته تللې ده. This is a direct route to our masjid. دغه لار نیغه زموږ مدرسې جومات ته تللې ده. exam وایي امتحان ته. I hope I will pass the exam with good marks. زه امید لرم چې زه به امتحان په ښو نمبرو سره پاس کړم. انشاءالله د 10 exam چې کوم دی 10 exam دا به زه ښو نمبرو سره پاس کړم. تاسو سره به زه خپله ډیمسي انشاءالله هم شیر کوم په دې چینل باندې. اگزامپل ماده مثال. فار ایگزامپل د مثال په تور دا تاسو زه بار ویم که نه په دې ویډیوز کې چې فار ایگزامپل د دې ماده د مثال په تور به د دې هم دا اگزامپل شو. لیمټ ماده یو حد. لکه فار ایگزامپل به لیدلي که نه چې د هر یو څیز یو خپل لیمټ وي. لکه تا سره اوس یو چارجر دی که نه هغه 220 واټ بجلی برداشت کولی شي. دا 220 واټ د لیمټ دی. خو تا چېرته را بجلی 300 کړه بیا سوځي. دا 220 واټ د دې لیمټ دی. ډونټ کراس یور لیمټ. خپل حد مه کراس کوه، خپل حد نه مه وړه. لوکل وایي نږدې، محلي ته وایي.
لکه فار ایگزامپل لوکل مارکیټ نږدې بازار د محلې بازار دې ته څه وایي لوکل مارکیټ دا بس لنډ مارکیټ دی دې ته څه وایي لوکل مارکیټ نږدې بازار یا د محلې بازار میجیکل وایي جادویي ته فار ایگزامپل I have a magical pocket ما سره یو جادویي بټوه ده I have a magical pocket میل وایي خط لیږل ته لکه فار ایگزامپل دا ایمیل چې کوم دی که نه تاسو چاته څه لیږئ یو خط لیږئ که نه یو میسج ورته لیږئ دا څه شی دی دا یو میل دی تا ته یو خط راځي یا ته یو خط لیږې فار ایگزامپل I get a lot of mails from our viewers زمونږ ویورز زمونږ کتونکي مونږ ته ډېر خطونه رالیږي I get a lot of mails from our viewers ما د خپلو کتونو نه ډېر ایمیل وکتل چې ډېر ایمیل ما ته خپل ویورز رالیږلي وو په یوټیوب باندې چې زما کوم ویور دي هغوی ما ته ډېر میل رالیږلي وو ناول وایي یو اوږدې قصې ته یو لمبه چوړه قصې چې په هغې کې یو کس یا موضوع په باره کې ټولې خبرې شامل لکه فرض کړه یو کس باره کې ته خبرې کوې د هغه پیدایش د هغه زندګۍ کارنامې د هغه وفات دا پکې ټولې قصې پکې شامل دي دا یې ته ناول وایي یو اوږدې قصې ته ناول وایي فار ایگزامپل I love to read ناول لوستلو سره زه مینه لرم زه خوښوم چې زه ناول لوستمه پویټ وایي شاعر ته څوک چې شعرونه وایي فار ایگزامپل nowadays almost everyone is poet نن سبا هر یو کس شاعر دی هر یو کس پویټ دی په سوشل میډیا فیسبوک باندې تاسو ګورئ چې څوک یې نه هغه شعرونه وایي نو ته به څنګه وایې چې nowadays almost everyone is poet نن سبا هر یو کس شاعر دی هر یو کس لګیا دی په فیسبوک او په انسټاګرام او په ټیک ټاک باندې شعرونه وایي پرنټ ما دا چاپ کول I printed my name on my shirt ما په خپل شرټ باندې خپل نوم چاپ کړو خپل نوم مې پې ولیکو په شرټ باندې سین د فلم یو حصې ته وایي د فلم یا د ډرامې یو حصه فار ایگزامپل I like only one scene in this movie په دې فلم کې زما صرف یو سین ډېر خوښ دی I like only one scene in this movie په دې فلم کې زما صرف یو سین ډېر خوښ دی شیټ وایي د کاغذ یوه حصه د کاغذ یوه ټوکړه فار ایگزامپل I need a single sheet paper زما د کاغذ یو وړه شان پاڼه پکار ده یو وړه شان حصه مې پکار ده د سیلي ماده کمعقل بېوقوف do not be so silly دومره کمعقل کېږه مه دومره بېوقوفه کېږه مه do not be so silly یا داسې مې شي don't be so silly سټور وایي دکان ته خو په امرشین لینګویج کې دې ته سټور وایي دکان ته او په برټش لینګویج کې د سټور ته دویم نوم ویلی شي شاپ د شاپ ماده هم دکان خو په برټش لینګویج کې ورته شاپ وایي او په امرشین لینګویج کې ورته وایي سټور وایي I pick up a few things from the store ما دکان نه یو څو څیزونه واخیستل I pick up a few things from the store ما دکان نه یو څو شیان راوړل واخیستل دي د سفر ماده سخت زغمل تکلیفونه برداشت کول Your father has suffered a lot ستاسو پلار ډېرې سختې تېرې کړې دي Your father has suffered a lot ستاسو پلار ستاسو دپاره ډېرې زیاتې سختې تکلیفونه برداشت کړي ټیکنالوجي ته هم دغه پښتو کې هم دغه ټیکنالوجي وایي The technology has made our life easy ټیکنالوجي زموږ ژوند اسان کړی دی زموږ ژوند کې اساني راوستې ده یونټ نمبر 15 په یونټ نمبر 15 کې لومبی ټکی چې کوم دی هغه ما سره دی